ملګرو په دې هیله چې جوړ ورو به یاستئ. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو په یوټیوب، فیسبوک او نورو پلیټفارمونو کې آرټس دا اعلانات چې ورته ویل کېږي دا بند کړو تر څو تاسو د هغه پلیټفارم په کارولو سره ستړي نه شئ، په عذاب نه شئ. هغه اعلانات چې کوم پکې راځي نو هغه اعلانات مکمل ډول سره بند کړئ ملګرو. له هر څه نه مخکې ملګرو تر څو چې ویډیو شروع کوو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو موږ دغسې خوندورې ویډیوګانې همیش جوړوو. ملګرو د هر څه نه مخه به تاسو راسئ خپل موبایل ته او سیټینګ به مو خلاص کړه. نو تاسو به راسئ دلته کنیکشنز ته چې کله په کنیکشن باندې مو کلیک واخیسته دلته به لاندې راسئ د مور کنیکشن اینډ سیټینګز باندې کلیک واخلئ ملګرو. چې کله مو دلته کلیک واخیسته دلته به تاسو ته راسي دا څلورم اپشن د پاس خوا نه ملګرو پرایویټ ډي ان ایس دغه باندې چې به کلیک واخلئ ملګرو دا به آف وي. سمپل به راسئ دلته پرایویټ ډي ان ایس پرووایډر هاست نیم ته چې کله دلته راسئ دلته باندې به کلیک واخلئ ملګرو. دلته ګوره دا ما وخت نه لیکلی دی نو تاسو به دغه ولیکئ dns.artguard.com دلته به سیف کړئ ملګرو. چې کله مو سیف کړه نو نور به تاسو له اعلاناتو څخه تنګ نه یاست او په مکمل ډول سره به نه په فیسبوک نه یوټیوب او نه په نورو پلیټفارمونو کې تاسو ته اعلانات درځي.